سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني وایي بهرنی سیاست او پالیسي باید عکس العملي او احساساتي نه بلکې په هدفمنۍ او همکارۍ ولاړه وي. ښاغلي غني تېر مازدیګر په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ستر سلاکار په توګه د وحید عمر د معرفي کېدو په اړه جوړو شوي مراسمو کې زیاته کړه چې اوس اړتیا ده څو د بهرني سیاست په تعریف کې بدلون راشي او بهرنیو ته باید د پردیو نه بلکې د همکار په سترګه وکتل شي. د نوموړي په باور د افغانستان سیمهییز بهرنی سیاست باید په هراړخیزه توګه له ټولې سیمې سره یو شانتې پلی شي او په اقتصادي برخه کې له پاکستان سره همکاري د افغانستان د ملي سیاست یوه برخه وبلله. پالیسی معنیش است که پالیسی دوامدار می باشه، هدفمند می باشه، نه عکس العملی، نه احساساتی، نه مقطعی. ضرورت بسیار واضح است که تهداب را که در پالیسی منطقوی گذاشته شده ما به صورت اساسی انکشاف بدیم و در این همکاری ما با پاکستان جزء سیاست در ساحه اقتصادی جزء سیاست ملی ماست. هر ځل د سولې له مطرح کېدو سره د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زور اخلي، خو دا باید د وارخطایۍ لامل نه شي. دغه مطلب ولسمشر غني تېر مازدیګر په ار کې په یوه ناسته کې څرګند کړ او زیاته کړه چې د سولې مشورتي جرګه به د هغوی پر نهمت ترسره شي او د بېلابېلو اقشارو استازي به پکې ګډون ولري. د نوموړي په وینا د علماو د فتوا له مخې روان جنګ مذهبي استناد نه لري، جګړه سیاسي ده او د پای ته رسولو لپاره یې باید سیاسي حل لاره ولټول شي. افغان دولت د آلمان له هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له مخې د دغه هېواد سرتیري د یو بل کال لپاره د پرېکنده ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. د ملي امنیت د مشاورې د خبرپاڼې له مخې آلمان په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د روزنې، مشورې او له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې دوامداره همکارۍ درلودې. آلمان چې دمګړی په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیري لري، د تېرې جمعې په ورځ په دغه هېواد کې خپل پوځي ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. په کندهار کې د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په تور 11 کسیزه ډله ونیول شوه. د کندهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغې ډلې تر دې مخکې له کندهار ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال فعالیتونه کول او عامه تاسیسات به یې ورانول چې بالاخره د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي ډلې پر خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. او یو کس د سړي تښتونکو له منګلو په هرات کې وژغورل شو. د هرات د څارګرې ادارې مسؤلین وایي دغه کس په هرات ښار کې د تښتونې پر مهال ژغورل شوی دی. د سرچینې په وینا د دغې پېښې په تړاو 3 انسان تښتونکي نیول شوي او خپل جرمونه یې هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مد.